من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حدیث کې راځي چې یو ځل دا دعا وکړه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حدیث کې راځي دی وخت په ټوله دنیا کې څومره مسلمانان دي دا غوی د تعداد برابر نیکي ستا په ملامه کې لیکل شو. دی وخت په ټوله دنیا کې یو نیم عرب مسلمانان دي یو نیم عرب نیکي درته ملاو شي. او چې څوک 27 مرتبه دا دعا وي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كان من الذين يستجاب لهم دی الله مستجاب الدعوات جوړ کی د هر سوال هر دعا قبليږي ويرزق بهم اهل الارض د زمکه په مخلوقاتو با الله د رزق دروازې کولو کی خپل دعاګانو کې دا دعا شامل کو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. پیغمبر علیہ السلام به فرمایل تاسو سلور کارونه زیات کوي په دې مبارک میاش کې د لا اله الا الله ذکر کثرت سره کوي استغفار کثرت سره کوي او د الله نه جنت غواړي او د جهنم نه پناه غواړي. اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. د دې دعا اهتمام کو دا په خپل دعاګانو کې شامل کو. او زما محترمو حدیث کې راځي لومبنه اشاره رحمت ته دویمه اشاره د مغفرت ته اخیری اشاره اتق من النار د جهنم نه آزادی دا. په دې اخیری اشاره کې دعا غواړو اللهم اجرني من النار. عائشہ رضی الله عنها د پیغمبر علی السلام نه تاسو کو د الله رسول کما ته پته ولګي چې دا د ليله القدر شپه ده نو زکه ما دعا غواړم. پیغمبر علی السلام یو لس بیانې د ټولو نه زیات تمینه د عائشہ رضی الله عنها سره و نو دې ته چې کوم دعا خدا هغه به واقع ډیره مزیدار دعا و ځکه د عائشہ رضی الله عنها سره مینه و وی کله چې تا ته پته ولګي چې دا شپه د ليله القدر ده نو دا دعا غواړه اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني يا غفور. د دې دعا اهتمام کو هر شپه دا دعا وایو او د دې دعاګانو به اهتمام کو. زما محترم په الله باندې خپل مغفرت کو.